په کمپش ټراپوي کې مو ژوند دی ټاکه افغانستان خو سکواډ اعلان کړی دی 2 ورځې وشوې خو تاسو مې چې څنګه داسې ناوخته تیږې راولي نو راغلی یم ما ویل چې سکواډ خو ښه سکواډ اعلان شوی دی خو اوس به بیا خلک وایي چې اتلانو پسې بدې خبرې کې بدې خبرې نه کومه نو ما ویلې که نه چې دا فرید ملکي په دې ټیم کې څنګه اچولی دی د کنځلو دپاره اچولی دی چې خلکو ته په چمپیونز ټراپۍ کې کنځلې وکړي ټاکه هسې نه چې په کنځلو کې مو ژوند شي نو کرکټ پوټه په ایماندارۍ سره روان یې نه دغه فرید ملک باندې مو دا ټول ټیم چې دی بدرنګه کړی دی فرید ملکه ته به زما د ویډیوګانې اورې خو رښتیا به چې کله کوټې ته ځې که نه چېرته ځان ته ځي کې پاتې کېږي که نه نو ځان سره خو به سوچ کې چې ښه په مفته کې ولا چې د افغانستان په ټیم کې لوبې کړم که نه غواړي کې خو داسې ښه لوبغاړي خو داسې د غټو ایونټونو لوبغاړی نه ټاټو دې راځي د فرید ملک نه به نو تېر شو ما ته خو د خلکو سنډل ډېر ښه راځي خو د خیر ما ویلې که نه بس ماشاءالله سکواډ ښه سکواډ دی او انشاءالله په دې سکواډ به په چمپیونز ټراپۍ کې د خلکو نه پوستکې چمړې او ګردې به ترې راوباسو په ډیران به غورځو خو کریم جنت پکې نشته دی الله پاک دې د جنتونو سردار که جنتي بس خیر دی دې کې نه بلکې پی او مجیب زادران هم پکې نشته دی نه پوهېږم چې دی ولې لرې کړی کېدای شي په دې وجه لرې کړي چې په افغانستان په کرکټ ټیم کې ماشاءالله ډېر ټاپ سپیرونه رښتیا سپینران دي په هغې کې چې دی یو راشد خان دی خپله دوم پسې اعلی محمد غضنفر په خلکو برابر او ورسره سور لکړوال نور احمد لکړوال رښتیا سور نه نو ور انشاءالله تعالی د خیر سره په دې چمپیونز ټراپۍ کې ماشاءالله د افغانستان ښه ټیم دی او بله خبره خو پکې دا ده چې علي ابراهیم زادران واپس ماشاءالله ټیم ته راغلی دی نو ښې شیبې او ښې ګټې ښې چارې ورته د الله پاک نه غواړو چې په دې چمپیونز ټراپۍ کې ښایسته ولوبېږي او د خلکو نه چمړې وباسي د چمړې او بله داسې ده که نه چې دغه د الیزابت مسیح انګلنډیانو دغه د جونتن ټرت او وروڼه چې دي که نه تره زامن انګلنډ درته یادومه دې هم چیرې غواړي چې موږ د افغانستان سره په چمپیونز ټراپۍ کې لوبې نه کوو خو خیر د کرکټ بورډ د کور ودانې ویل چې موږ ورسره لوبه کوو او ورپسې راتېر شه دویم ساوت افریقا دې دومره چې خبره اوس دا کار نه شروع کړو موږ ته به ډېر ښه خلک وي خو دا هم د سړي زامن ونه ختل دې دومره چې خبرې شروع کړي چې موږ د افغانستان سره لوبې نه کوو د سړي زامن شي د سړي بیا موږ ته بیا چل وایي چې موږ خلک بیا څنګه سړي کړو نو او سکسویل زموږ خانداني دښمن دا پکې ډېرې چغې وهي چې موږ د افغانستان سره لوبې نه کوو سیریزونه خو نه کوئ اوس د خیره سره په چمپیونز ټراپۍ کې په غټو غټو ایونټونو کې هم شاته کېږئ سکسویله دا بېر نه دا به درته به ونیسو پوه شم لا به دې ته کش نه کړو ټاټه موږ سره مه چېړئ د سړي زامن شي د سړي ګینې بیا موږ ته مو چل راځي چې موږ څنګه خلک سړي کړو که څنګه مینهوالو شاګرد نه رښتیا مینهوالو وطنوالو دروغ خو نه وایم که نه نو بس په اخره کې به درته ووایم چې ډېرې مسلې د افغانستان کرکټ بورډ ته ورپسر دي خو انشاءالله چې ستاسو سپورټ او ملتیا ورسره وي د دې عام ولس نه انشاءالله تعالی په هر میدان کې به کامیابي یو غدار یو دښمن مچا خبره افغانستان کرکټ بورډ ته د زړه په چپه ونه ګورې نو په خپل وطن کې هم داسې لیونه ژوتې پیدا شوي دي نوم یې نه اخلم خو تاسو ته ښه پته ده چې دا څوک دی چې د افغانستان کرکټ بورډ پسې خبرې کوي که نه به د سړي زامن شي هغې ته هم چې د سړي زامن شي نو بیا موږ ته چل راځي نو خو دا ډېر ویډیوګان نه جوړوم زه باید غواړم چې تاسو په خندا شئ که یو ځلې مې پسې سنډلو ته لاس کړو که نه بیا ورم وسنډمه هغه څه کوئ په افغانستان پورې مه لګېږئ سکسویله خپلو د وطن کوکړګانو ته سپیانو ته هم یمه چې د افغانستان لوبډلې پسې مه غږېږئ صحیح ده که نه همدا یوه لوبډله ده چې افغانستان یې په دنیا کې په خلکو باندې ښه په ښه نوم پېژندلی دی که نه موږ ته خلک جنګېرک وایي نو د سړي زامن شي د سړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته